چې کومه زنانه څلور کاره کوي که نه باس وایم چې دا بس کلکه مؤمنه ده، کلکه دې دپاره دا پوره دي. اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام کوي، د فرض منځ اهتمام کوي، دا ضروری خبره ده. فرض منځ کې د چا سرم زنانو سمجوته مه کوئ، مه د خاوند مه د بچو. فرض منځ د خاوند د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې. چې ړومبی زنانو تلې ته ودرې نو ړومبی تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا د خاوند نشي خلاصولی، بیا د رشته دار نشي خلاصولی. اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام، په وقت کې منځ کول، په ډبلو کپړو کې منځ کول، او دنده په کوټه کې منځ کول. چې مانځه ته سړی په غولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې، ځان ته به سالن کټوی، مې خوا ته ورته مسله ورواچوي، زه دا غوښه به ورته خوړي نه شي، زه به ورته مونځ وکړم. په مانځه کې به کې کوکر سی کوي، دا مونځ دی؟ په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي، دا مونځ دی؟ نه. چې د مانځه ټیم شو آزاد اوش باس او دسو کو درون لباس واغوله او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه. مونځ د رب سره ملاقات، مونځ د الله په دربار کې حاضري لګولې. وای دا هغه منځ دی چې د ټولو نه ړومبی به زمانه د دې فرض منځ تپوس په میدان محشر کې. اولنۍ خبره. دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام دی، چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام کوي، په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي، په نرو کپړو کې مونځ نه کوي. ښه چې ولاړه په مانځېړو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري، نو دا مونځ کېږي نه، مړوندونه ښکاري، نو دا مونځ کېږي نه. نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول، دا د خاوند په حقونو کې راځي. ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي، دا پې د خاوند حق دی. حق دا د خاوند حق ضایع کوي چې دا د پردې اهتمام نه کوي. یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتل. دریم د خاوند رضا اغستل، خاوند رضا کول. خاوند رضا کول، د خاوند د رضایي چې خیال ساتي. دا زنانه نه د خبر نه، اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم، زم اول له خاوند نه تپوس وکړه چې د تهجد کوم ته خوشحاله یې، که ته نه یې خوشحاله نو چې د تهجد په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم، نو څنګه وایي؟ نو که خاوند وایي چې تهجد مه کوه او ما له چاپي کوه، نو دله چاپي شروع کړه. تهجد په ټیم کې دله خپې مالش کړه، د تهجد په ټیم کې دله خپې مالش کړه. نو د خاوند رضا اغستل، ځکه دا خبره کوم چې د خاوند حق ړومبی دی، د نوافلو نه د خاوند حق ړومبی دی. دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلی روجه نیسي او خاوند یې په کور کې اول به د خاوند نه اجازت غواړي. خاوند ورته نه به نیسي نفلی روجه، سبا زما خیال به ساتي، زما خدمت به کوي. شریعت ورته وایي مه نیسه نفلی روجه، د دې خاوند خدمت. دا خبره ښه په دلیل کوم، په دلیل یې په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبی په میدان محشر کې تپوس کیږي عن صلاتها، د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبی، د زنانه نه د ټولو نه ړومبی به د فرض منځ تپوس کیږي. چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته، بیا تپوس د نفلی روجو نشته، بیا تپوس د تهجد نشته. دویم تپوس ډایرک د خاوند د حق دی. اول فرض منځ دی، بیا د خاوند حق دی. نو د خاوند حق په نوافلو مقدم دی، په تهجد مقدم دی، په نفلی روجو باندې د خاوند حق مخکې، د خاوند رضا به علي. دویم تپوس پتا نه د خاوند د رضا کی. زنوام نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأت ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنہ. نبی علیہ السلام فرمائی چې کومه ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راز، خاوند ترې نه رضا و،
خزه وفات شولا او خاوند ته ناراضو بعضی خزه وفات شي خلق د ډیرو تهجد ذکر کوي ډیره تهجد گزار وا ډیر نوافل وو ډیر صدقې ورکولې خو خلق وای خاوند ته نه خپو د دې معاملې ګرانه ده چې خاوند ته نه خپو د دې معاملې ګرانه پریوس د دې معاملې ګرانه ده خزه وفات شولا وزوجها عنها رازن نفلی منځونو ذکر نو د تهجد نو نفلی روجی نوي خو یو خبره چلیده چې خاوند ته نه ډیر رضا د خاوند د رضا خیال ساتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دخلت الجنه داخذ جنت تلا چې دی په سیرستو د خاوند رضا چلیده مونږ د نفل اورو د تهجد اورو د نفلی رجوع اورو خدا نورو چې خزه وفات شي او رست پسې د خاوند رضا چلی ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض چې خاوند ته ناراض دخلت الجنه